لیکوال دا صابر دلنوال خټک، आवाज د فدا مروت. والسلام. رب درهم التحان لره پدی پوهی گما وړو کینیم ولد وخد فرغونیانو سرا دور میں گنارانیو لیما دور میں گنارانیو لیما ہر سفنا دی تو فنا نلرے وخی مشت دی سہاڑو کے نیم سنگد دغا باطلانو سرا پیو کتار کی ودرو لیما سنگد دغا باطلانو سرا پیو کتار کی ودرو لیما پیو کتار کی ودرو لیما هغه کتان بغاوت کړی دی خو ما خو ستا عبادت کړی دی هغه قتلل د میخانې په لوري ما هم طواف ستا د کعبې کولو لگ بچ حد نه خدایا واوښتمه بیا به مې نیت هم د توبې کولو ستا محبت ما سره مور نه زیات دی ولې دې داسې غورځولی یمه دغه د وخت د باطلانو صف کې رب پس زه ودرولی یمه څوک چې د چا نشي خفا کریما نو په جرګه باندې کور ته ورځي نو په جرګه باندې کور ته ورځي تا مانا کور دروازه بند کړله زما د نورت قتل دا کړله هغه چې تا ته مې جرګه کېدله د مرګ نه پس مې جنازه کېدله هغه دې هم له مانه واخیستله ربه زه عدل او انصاف غواړمه خپل ګناهونه درنه معاف غواړمه زما پسترګو کې کترا نشته ده چې تا ته وژاړم تویه یې کړم دومره د وخت د ظالمانو د زه کریمه ربه ژاړولی یمه د خټو جوړ دغه خدایانو د زه د خټو جوړ دغه خدایانو د زه د خپل هوس پوره کېدو په خاطر د خپل عیال خوشحالېدو په خاطر په ما یې رنګ په رنګه لوبې وکړې هغه نه عدل او نه رحم لري نه انسانیت او نه انسان پیژني نه سخاوت او نه خپل ځان پیژني ته خود هر یو عیب نه پاک یې ربه شریک دې نشته په خپل واک یې ربه ما ته زما هغه ګناه وبخه چې ستا عذاب کې پرې راغلی یمه ما ته د خپل کور دروازه پرانیزه هغه د رحم د کاته پرانیزه هغه د رحم د کاته پرانیزه
ما ته زما هغه سجدې خورا کړه کریم ربا جنازې خورا کړه رب قسم دې لویه سپکه کېږي انسان دې بل انسان نه کرکه کېږي زه در نظر زله معافي غواړم دستا و خوخه میخانه صابیره و دراحت دی اشیانه صابیره ورزه ورزه وسکې ورزه صابیره هغه خدایان دی را بل صابیره د چا چې ځان دی و بل د صابیره ما ندر بل د دروازه صابیره ما ندر بند دروازه صابیره ما ندر بند دروازه صابیره رب درهم التحان لره پدی پوهیږم وړو کې نه یم ولې د وخت د فرعونیانو سره دور مې ګنا رانیولی یما دور مې ګنا رانیولی یما هر صفنا دی تو فنا نه لره غوښې مې شته دي څه هډوکی نه یم څنګه د دغه باطلانو سره په یو کتار کې ودرولی یما څنګه د دغه باطلانو سره په یو کتار کې ودرولی یما په یو کتار کې ودرولی یما